चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रस्ते में निकलने का मजा। اخا ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې دینه مخکې هم شاسوار یو پیرا د تبلیغ لاره پرې خوستلې وه، سندرو ته راغلی و، ګانې بجانې واپس شروع کړې وې، خو بیا هم د تبلیغي حضراتو په محنت وکړو، واپس یې هغه لار ته سیده کړو. اوس یو پیرا بیا شاسوار اعلان کړی دی چې یاره زه به واپس مغه زوړ پیل ته راځم، ولې ما پورې خلک خنداګانې کوي، ما پورې خلک ملنډې کوي، زه ډېر زیات تنګ شوم، نو زه به واپس هغه زوړ فیل ته راځم. اوس رحیم شاه ورته څه پیغام ورکړی دی، ولې دومره ورته غوسه شو چې خپل خوريي شاسوار ته وویل چې په یو سیټ ودرېږه، یا اخوا ودرېږه یا دې خوا، واوړه را واوړه ما، ولې ته موږ دپاره د بدنامۍ سبب جوړ شو. داسې څه خبرې ورته کړي دي. تاسو هم دغه پیغام د رحیم شاه واورئ چې شاسوار ته یې څه ویلي دي. دا لنډه غونته ویډیو دی، ټولې را سره وګورئ. په ویډیو کتو نه مخکې کوم ملګري چې زموږ دغه نوي چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو، رحیم شاه او شاز خان شاسوار دپاره دا پیغام پرې خوستلی دی چې یاره شاسوار کومه ویډیو راغلې وه ولی الله سره په ټیک ټاک کې لایو راغلو، تر هغې نه وروسته د شاسوار داسې بله څه ویډیو نه دی راغلی. ټولو ته دا پیغام ورکړی دی چې یاره شاسوار پسې کنځلې مه کوئ، د هغه خور او مور او سپکې سپورې ورپسې مه وایئ، ولې د دې په وجه دغه کنځلې د دغو کنځلو په وجې د شاسوار په وجې موږ ته بدنامي را رسي. نو ټولو ملګرو ټولو مینوالو ته خواست کړی دی چې شاسوار تر اوسه پورې داسې څه نوی قدم نه دی اخیستی. تاسو پلیز مهرباني وکړئ شاسوار ته دومره بد